د مرکزی حکومت له اړخه جاری کړی شوې اعلامیې نه وروسته د تورخم سرحدي پولې د لارې 3 میاشتې پس یو ځل بیا افغانستان نه امپورټ ګاډي راتلل شروع شوي دي. په حکومتي اعلامیه کې څو ورځې وړاندې ویل شوي وو د تورخم پولې د لارې به هره ورځ 2.5 پورې ډک ګاډي د افغانستان نه پاکستان ته را داخليږي. د افغانستان یو ډرایور سمیع الحق وایي د کرونا وبا د لاسه یې روزګار او ژوند ډیر اغیزمن شوی وو. تقریبا دا 3 میاشتې موږ په کور باندې د دې وبا د لاسه تېرې کړو، ډېره سخت مشکلات موږ له او اوس راغلي ګاډي خوشي کړي وو، د دې پاکستان د سایډه خوشي کړي وو. تقریبا دا میاشت کېږي چې د لږ ډېر ګاډي به تلل پاکستان. اوس انشاءالله د افغانستان د سایډ هم فروټ هم آزاد شو او غونډ ګاډي را آزاد شو او انشاءالله تعالی خو کې دا لاره داسې ښکلا وشوله نو زموږ کاروبار سره به لږه دغه شي. د کرونا وبا خورېدو له یاري پاکستان حکومت د مارچ د میاشتې نه افغانستان سره ټولو سرحدي پولو تړلو اعلان کړی و. د دغه اعلان نه وروسته افغانستان سره 2 اړخیزه تجارت باندې بندیز لګول شوی و، خو مې په میاشت کې حکومت له اړخه ایکسپورټ یا صادراتو ته اجازه ورکړل شوې وه. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی جاوید خان ډرایور وایي د تورخم پوله شپه ورځ خلاصېدو او امپورټ ګاډو ته اجازې سره به روزګار یو ځل بیا روان شي. ډېر وخت ګاډی پېښور کې ولاړو، بیا لاړه خو افغانستان ته وریجه بار کړې وه چې واوښته اوس وروره خوا دی پردي ډریورانو ته پرېږدو، سوزکي والا هم ورته کښېني او چا رقم ډریور ورته کښېني ګاډي ته بس بوځي، هغو له هم پیسې ورکوي. ډېر سخت مشکلات دي، بس مالونه خو زیات راځي او نور تر زامن هم چا بس کویله راچولې ده ترانزیټ او چا تار راچولی دی هغو خوا ولاړ دي. د تورخم تجارانو د وینا تر مخه افغانستان نه د تورخم او نورو پولو د لارو پاکستان ته سبزي، فروټ، مالوچ، خشکه میوه، شوکاړی او کویله راځي. په تورخم سرحدي پوله باندې د امپورټ تجارت سره تړاو لرونکي جمشید خان وایس اف امریکا ډیوه ته وویل د بندیز له وجې په زرګونو خلک بېروزګاره شوي وو. تقریبا موږ په امپورټ ایجنټان 5.5 ایجنټان دي سره بېروزګاره شوي وو او دې 5.5 ایجنټانو پسې وروسته 15,000 کورنۍ وه چې هغه هم بېروزګاره وه، ځکه چې دا ګیر بند شوی و، پیدل امد و رفت هم بند و، زموږ علاقې خلک بند نه شو تللی، هغه پلو به یې ټکه ټوکه کار کولو نو هغه هم بند و، امپورټ هم بند و. نو دې وجه باندې چې دی که نه تقریبا ډېر خلکو مشکلات کې وو او ډېر زیات خلک چې دی که نه راتنګ شوي وو، خپل ژوند نه تنګ شوي وو. د پاکستان حکومت لخوا په اعلامیه کې ویل شوي وو په هفته یا اونۍ کې به 6 ورځې تورخم، چمن او غلام خان پولې د 2 اړخیزه تجارت دپاره خلاصې وي. خو د خیبر پښتونخوا حکومت ویاند اجمل وزیر رسنیو ته ویلي دي د افغانستان حکومت په وینا مو پولې خلاصې کړي دي. پاک افغان سرحد दोनों ممالک के مابین جو हमारी تجارتی گزارگاہ ہے جس سے مونږ سرحدي پولې چې ورسره د لکونو خلکو روزګار تړلی و هغه باندې مونږ کار کوو. د وزیر اعظم عمران خان وړومبۍ ورځې نه افغانستان سره 2 اړخیزه تجارت باندې توجه ده او د دې ژوندی ثبوت دا دی چې اول تورخم او اوس مونږ غلام خان پوله خلاصو. اسپیشلی اور تورخم بارڈر کے بعد اب ہم غلام خان بارڈر کو کھولنے جا رہے ہیں. تجاران وایي افغانستان سره 2 اړخیزه تجارت د کرونا وبا نه مخکې هم ډیر کم شوی و، خو باید اوس د دې زیاتولو دپاره هڅې وشي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، ډیوه، پیښور.